مور پلار خلک په غوره ځای کې کښېنئ دا نه چې د کور د دروازې سره دې ولا ساونتي کوټه جوړه کړي او کله راساسي او کله څه او بس دوی له موږ هغه ځای کې یو دغه جوړ کړی او عجیبه دی دا هغه دی چې پکې به دننه کمره کې پروت وي دا هم د ده پلار مالي او بیا بوډا بوډۍ هغه طرفونو ته ور وولي چې پالتون ته کمره کور کې ده د هغوی کله غریبانان بورچې خانه کې پراته او کله یو منډو ته او کله غولي ته بس دغه کې ژوند تېر کړي هغه آخري ورځ او خبره ختمه شي که نه حدیث نه وي دغه شی خو چېرته د زوی دا سوچ کړی دی چې که زه وړوکی وی او دا پلار اوس په طاقت کې وی نو زه یې داسې پرېښودم بار هغه خو دا څه چې جوړ کړي د دپاره یې جوړ کړي پلار مور له خلک په کور کې ښایسته ځای ورکوي ته په منډو کې پرېوځه څه خبره نه ده ته راوځې دغه زړې کمرې ته دا چې راسسېږي هېڅ خبره نه مور پلار له دغه کمره دغه کټ دغه غوره ځای ورکړه په دا علم سړی بې حیا غونته کې شي زه خو حیران شم دې بعضو خلکو ته والله زه په خپل هم دومره ښه سړی به نه یم خو بیا هم یو سړي ضمیر کوم ځای کې دا ماته پته نشته او څنګه ضمیري چې مور پلار په یو پالتو کمره کې پراته او کله راسسېږي او کله بورچې خانه او کله منډه او کله غوله او دی چې دی په کمره کې داسې ډبل بیډ دی او سامان دی او پنکه دی او ای سي دی او بیا بهر پکې کسانو ته وایي مور پلار وایي زما سره دي زما سره دي دا هغه بچي طریقه ده چې هغه د مور پلار د حقوقو نه خبر نه دی او دا ورځې به په دم راځي کما تدینو تدان او چې څه کري هغه به ریبې چې څوک د مور پلار سره داسې کوي نو دی دې هم ځان تیار کړي د داخلي ورځې به هم دقه شانې انشاءالله